سخت نه سخت مشکلات به رب العالمین ختم کی او الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره پراخي د ستاسو په کور کې راولي. زموږ عزتمندو، نن د حسبنا الله ونعم الوکیل یو ډېر زبردست وظیفه درته ښیمه، او دا وظیفه صرف د هغه وروڼو او د هغه خویندو دپاره ده چې هغه په څه مشکلاتو او په څه مصیبتونو کې اخته شوي وي. ډېر سخت نه سخت مشکلات ته ولی نه وي، داسې مشکلات چې د دوی د هغې نه خلاصې بلکل اړه ممکن نه وي. د دوی تصور هم نه کېږي چې دا مشکلات به الله جل شانه زموږ ختم کړي او الله جل شانه به موږ ته د دې مشکلاتو نه نجات راکړي. هغه وروڼه او خویندې چې ډېر سختې پریشانۍ سره چې کوم دی هغوی مخامخ شوي وي، که هغوی د حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به د دوی تمام مشکلات او تمام پریشانۍ ختمې کوي. دا د الله جل شانه په دې کې دا یو قسم له دعا ده، حسبنا الله ونعم الوکیل. دې کې د الله جل شانه نه امداد غوښتل دی او د الله جل شانه نه پکې مدد غوښتل دي. حسبنا الله، الله جل شانه زمونږ دپاره کافي دی، ونعم الوکیل، او الله جل شانه زمونږ دپاره بهترین کارساز دی. د ټولو کارونو کارساز ذات هغه الله جل شانه دی. د ټولو امور او د ټولو کارونو دپاره کافي ذات هغه الله جل جلاله دی. نو کوم یو انسان چې دا وظیفه شروع کړي حسبنا الله ونعم الوکیل، نو الله جل شانه به د تمامې سختۍ ختم کړي او څومره مصیبتونه چې وي دته، څومره تکالیف وي ورته، هغه سخت نه سخت مشکلات، د سخت نه سخت تکالیف دا به رب العالمین آسان کړي. الله جل شانه به په دې انسان باندې راحت راولي، د هرې سختۍ نه به الله جل شانه د انسان ته نجات ورکړي. کم یو کس چې دا وظیفه شروع وکړي حسبنا الله ونعم الوکیل، د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. که انسان په ډېر سختو مصیبتونو، مصایبو، تکالیفو او په مصیبتونو کې اخته وي، نو بیا چې دی هغو له پکار دي چې شپه ورځ یعنې د ده په خولې باندې هر وخت دا وظیفه شروع وي، حسبنا الله ونعم الوکیل. او چې کله هم دا وظیفه کوي نو ځان سره تصور کې دا خبره ساتي یاده چې دا وظیفه زه د دې دپاره کوم چې دا پلانکې دغه د مصیبت دی، پلانکې پریشانی ده چې دا پریشانی رانه الله جل جلاله ختمه کړي. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو تمام مشکلات او تمام پریشانی به رب العالمین ختمه کړي. نو زما عزتمندو، حسبنا الله ونعم الوکیل دا هو یو ډېره زیات زبردسته وظیفه ده. نو بالکل که دا وظیفه تاسو وکړئ، د دې به ډېر زیات عجیب او غریب فواید په خپلو سترګو باندې ووینئ.